د نظم عنوان دی اوروبا. هغې ته جناب ګل جناب صاحب ته مخاطب یم چې زه درد یم ته درد دی د درد څړیکو کې ژوندون دی لحظه لحظه د وخت په تېرېدو کې زړه چاودون دی زه مینه یم ته مینه یې خو مینه بېنوا ده زه مینه یم ته مینه یې خو مینه بېنوا ده سرتوره د بې کوره د خپل ځان ته په ژړا ده زه فکر یم ته فکر خو فکر په سودا دی چا خپل نه که چا ګل نه که سپرلی نه را جدا دی ته صبر زه شکر یم خو صبر شکر دواړه ته صبر زه شکر یم خو صبر شکر دواړه وختونه د وختونو راسسیږي لکه لاړه مننه جي ته صبر زه شکر یم خو صبر شکر دواړه وختونه د وختونو راسسیږي لکه لاړه ته نورې زه هم نورې مه خو نار کې استوګن یو ته نورې زه هم نورې مه خو نار کې استوګن یو د تیزو هواګانو په حصار کې استوګن یو ته فنې زه هم فنې مه خو فن دی سر خوړلی ته فنې زه هم فنې مه خو فن دی سر خوړلی بې قدرو ناشناسو هم رټلی هم کږلی خو بیا هم موږ دواړه د شعرونو په سر پایو خو بیا هم موږ دواړه د شعرونو په سر پایو د سړیکې سړیکې درد او پرهرونو په سر پایو ته جوړ کې پرهرونو نه تصویر د خنداګانو زه جوړ کړمه دردونو نه تصویر د ژړاګانو جنابه ته چې ووایې نو خلک په خندا شي جنابه زه چې ووایم نو خلک په ژړا شي خو ماته دومره پته د خندا کې د ژړا ده خو ماته دومره پته د خندا کې د ژړا ده خو ماته دومره پته د ژړا کې مې خندا ده چې ما سره ژړاو کې د خلکو زړونه سپک شي چې ستا سره خنداو کې غمونه یې هم ورک شي زه اور یم ته اوبه یې خو د دواړو ضرورت دی زه اور یم ته اوبه یې خو د دواړو ضرورت دی د اور او د اوبو خو پامتدار انسانیت دی دا بیله چې دا دواړه په پیسه سیر ملاویږي دا بیله چې دا دواړه په پیسه سیر ملاویږي جنابه څوک یې ځکه هېڅ په قدر نه پوهېږي